د نبی علیہ السلام د سیرت په بیان کې مې تیره جمعه د هغې د معراج خبره کړې وه او دې جمعه کې د معراج متعلق څه بعضې خصوصیات او چې نبی علیہ السلام مبارک هلته څه لیدلي دي د هغې بیان درته کوم. زما وروڼو ما درته ویلي وو چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی. دومره وخت کې علما وی شوی دی چې نبی علیہ السلام تنو بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی و دروازه کولو کړې وه نو زنځیر لقېده نو چې واپس راغی نو دا لقېدلې بند شوي نو همغسې لقېده. اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ په لارې پکې ځای په ځای منځونه وکړل بیت المقدس کې د پیغمبرانو ته مونځ وکړو او ما تېره جمعه ویلي وو چې هلته تقریرونه وشو بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو الله سره ملاقات وشو جنتونه دوزخونه ولیدل. دا په دومره لږ وخت کې څنګه کېږي؟ دا به ستا اړه کې سوال راځي. یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي وی یره بره چې څنګه خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده هوا اکسیجن نشته بعضې ځای کې یخني ده ته څنګه په دې لاړ نبي علیه السلام؟ د ټولو نه مضبوط جواب یې دا ده چې دا د نبي علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف شي. لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهېدلې نو ګوتو نه د چې اوبه بهېږي دا خو د عقل نه خلاف دا معجزه ای. یا لاس کې به یې کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وی سبحان الله سبحان الله نو د کاڼي تسبیح څو کول کاڼي له ژبه کم ده او غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل یوازې نبی علیه السلام نه دا معجزه شوه. یا حضرت عیسی علیه السلام به مړې جمدې که د خدای په اذن او خبرې به یې وکړې نو مړې جمدې کي یا لون له به یې په سترګو لاس راخ که لون به جوړ شو. دا پیغمبر چې داسې کار وکړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي هغې ته معجزه وایي. نو د معراج دا سفر دا د نبی علیہ السلام مبارک عظیم معجزه وه. اوس خواړو سوال ته ضرورت هم نشته. اوس خو دوی راکټ وخیجئ پکې یو دوه قسم ناست دي درې قسم ناست دي او سپومۍ ته ورسېږي ای په خپله وایي سپومۍ ته وخته نو په لاره دا یخه هوا چې ده او د اکسیجن چې نشته ته ځان له دا اکسیجن انتظام کې او سفر کې او په هغه یخنۍ کې ستا راکټ روان دی مریخ ته هم خیږي او سپومۍ ته هم خیږي نو پروردګار دې انتظام نشي کولی؟ بېشکه کولی شي. د خدای لوی قدرت ته معلومیږي لوی قدرت ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. سبحان زمونږ دا طالبان وی دا د تعجب په ځای کې استعمالیږي چې یو داسې کار وشي چې هغه انسان ته عجیبه ښکاري نو عرب هغې نه په سبحان تعبیر کوي. سبحان زما عقل خدا نالي چې څومره دومره لږ وخت کې دا لوی سفر څنګه وشو او د بعضې کافرانو عقل وی یره دا لږ وخت کې د اسمان ته ختل بیت المقدس ته تلل دا څنګه په ویښه ارسو شو؟ نو الله وی چې ستا عقل ناقص دی ستا عقل کمزوری دی ستا عقل هغې ته نه رسي. د الله قدرت لوی دی سبحان الله د هر عیب نه پاک دی. ما کې عیب دی تا کې الله کې نشته دا د خدای عیب نه دی دا ستا عیب دی ستا عقل هغې ته نه رسي. لکه د کب مثال به درکړم په دریاب کې یو کب دی نو که دې کب ته وایي چې بار اور دی نو د کب عقل اورلی نه اخلي. که د ډېره مو وایي چې او کب ته واچې په زړه کې دا خبره
چې بار اور دی، اور ګرم دی، نو کب په عقل او د کب په ذهن کې د اور تصور راتلی نشي. کب نه مني دا خبره، خو په یخنۍ کې په اوبو کې منډې تړلی وي، دا اور نه څه خبره دی او د اور د ګرموالي نه څه خبره دی. که ته ډېر وایې چې ګرمي د ګرمي دا وي، په قلار کې نه ګرمي نشته، ګرمۍ نه غریب خبر نه دی او نه د ګرمۍ احساس هغه سره شته دی. نو ستا مثال هم د هغې کب دی چې اوبو کې دریاب کې خو هر څه نه خبر، خو د اوچې د غرونو د کاڼو د دنیا نه نه دی خبر او نه دا د هغه په عقل کې راتلی شي. نو الله وایي ای انسانه ګورې ستا عقل کې نقصان دی، په تا کې عیب دی، ته دا سوچ نشي کولی د معراج د سفر، نو دا عیب ستا دی، ګورې دا د الله نه دی. سبحان الله د هر عیب نه پاک دی. الله چې څه وایي کوي، الله چې څه وایي کولی شي. دا الله لوی قدرت دی او د خپل قدرت لاندې دا دنیا د خدای تابع ده چې الله څه وایي نو کولی شي. الذي اغا الله اسرا بعبده کې د شپې بوتللی وکړل په خپل بنده، د شپې یې بوتله. اسرا د شپې سفر ته ویلې کېږي. فسر باهلک، حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی فرمای فسر باهلک بقطع من الليل، وی د شپې د خپل بال بچ وباسه. فاسر باهلک، د شپې وباسه. نو اسرا د شپې تلو ته وی. اسرا بعبده، او څوک یې بوتلل؟ بعبده، خپل بنده بوتل. عبد بنده خپل، او عبد څه ته وی؟ روح او جسد، وجود او د روح دواړو مجموعې ته وی. بعضې صحابه کرامو هغې به وی دا معراج په بدن نه دی شوی، وی دا په روح سره شوی دی. لکه خوب کې چې سړی یو خوب ویني، دا د خوب معراج دی، د ویښې نه دی. نبی علیه السلام وجود مبارک په خپله کوټه کې او په خوب کې دا ټول سفر شوی دی، خوبي سفر و. الله وی نه، بعبده، دا د هر چا خپله ریوي. عبد څه ته وایي؟ روح نه دی تللی، بنده تللی دی. بنده د روح او د بدن د دواړو مجموعې ته وایي. او سبحان د تعجب اله انسان اخلي چې بدن او روح دواړه تلي. که یوازې روح تلي دا سره تعجب خبره نه ده. دا روح خو د هر چا سفرونه کوي. ډېر خلک جنت په خوب کې ویني که نه ویني؟ دوزخ ویني په خوب کې، مکه ویني په خوب کې، مدینه په خوب کې ویني. ته اوده دلته په تورنځو کې پروت او روح دې په امریکا کې چکرې لګوي، په بیت الله کې چکرې لګوي. نو روح خو د هر چا په منډه تړلی دی. دا سره تعجب خبره نه ده. سبحان د تعجب اله راځي چې روح او بدن دواړو سفر کړی دی. اسرا د شپې تلل کړي دي، بعبده، بنده خپل، دا روح او بدن دواړه یې بوتلی دي. لیلن، نو اسرا د شپې تلو ته وي. دا لیلن پکې ولې راغی؟ علما وی دی کې اشارت دی چې دا په ډېر لږه شپه کې تللی دی. تنوین د تنکیر د تقلیل لپاره دی. اسرا بعبده، د شپې یې بوتلی دی خپل بنده. روح وجود دواړه ولا بوتلی دی، یوازې روح نه، ځکه تعجب دی. او لیلن، لږ د شپې لږه حصه کې، پوټې نه حصه کې دا کار شوی دی. او کم ځای نه بوتل کړی دی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د بیت الله د جومات نه د بیت المقدس جومات پورې، بیت المقدس چې ورته تللی، هلته یې بوتلی. نو دا خو اسمانونو ته تبدل شوي دي. د هغې ذکر دلته رانغی، د دې دوو جوماتونو ذکر راغی. نبی علیه السلام ته دا خبره ښیي چې یو قبله دی دا ده، بله به دی هغې ګوره. دا یو قبله دی دا ده، بله هغه د پیغمبرانو وا قبله به مستی، او هغې قبلې پورې به مسته حکومت رسي. لکه دلته د حکومت دی، هغې قبلې ته به د حکومت رسېږي. او قبله خو د انسان د عبادت یو ډېر لوی اهمیت لري. نو الله ورته ښیي چې ستا دین لکه د پخوانو پیغمبرانو د دینونو پورې محدود دین نه دی، دا یو عالمگیر دین دی. د شپې که تلل وی نو کافرانو به اعتراضونه، که د خوب تل وی نو کافرانو به دونه اعتراضونه نه وی کړي، هغوی په اعتراضونه وکړل. او بیا د ابو جهل او بعضې داسې د 2-3 ورځو مسلمانانو 2-3 ورځې په اسلام کې شوي وي یا 15 ورځې، هغه مرتد شو واپس. هغې وي دا به څنګه که دا ویښې تلل شوي دي اسمانونو ته، دا خو زموږ عقل نه مني. نو که دا خوب تلل وي نو د هغې نه څوک مرتد کېږي نه، هغه بیا هر سړی مني. وما اریناکه څنګه دی رؤیان الا فتنة للناس، د بعضې خلکو دپاره یو لوی فتنه وګرځېدله. چې نبی علیه السلام مبارک واپس راغی نو ام هانئ ته الوی، ام هانئ وی زه خو توده وی
او زه خو د دې خپلې کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې دوه فرشتې رالې او په مخ مې دومره عجیب و غریب سفر وکړ وی په ویښه وی وی چا تعالو نه وی کړی ولې وی اوس په دا خلک پراپېګنډې درپسې نورې جوړېږي څوک په یو سوی یو څوک په بل سوی پام کوه چاته غږ ونه کړې نبي علیه السلام وی څنګه حل نه ویم الله بوتلم دا خو عظیمه کارنامه ده ما له خو خدای لوی کرم په ما وکړو لوی احسان یې را باندې وکړه څنګه ونه ویم نو راغی نو ابوجهل ولا د ټولو نه مخکې په مخه ورغی نو ابوجهل ته تپوس کوي ای وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر در سره شته که نشته مذاق یې کو ټوقې کوي نبي علیه السلام وفرمایل ولې نه نوې خبر شته وی څه دی وی بېګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونو دوزخونه راته خدای ښولي دي وی دا به په ویښه یې که نه په ویښه تللی وی د خلکو مخکې به ووایې هغه مطلب دا و چې دا خو د خلکو مخکې دا خبره د کولو نه ده د خلکو مخکې به ووایې وی او بلکل وی هم د خلکو مخکې بس خلکو ته ابوجهل چغې کړې بس ابوجهل خو خوشحاله و چې ودرېږه داسې خبره یې وکړه چې دا ډېره قابله د منلو نه ده نو دا ټول خلک به ترې بدګمانه شي دا خپل به هم ترې اوس پردي شي دنیا پرې راغونډه کړه راشه که نه وي نن خو دا ملګري نور سوی وی سوی نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه ګوره د خدای پاک پارشي کې حکمتي که پیغمبر علیه السلام داسې وی چې راشه د ما د معراج سفر شوی دی او د هغې بیان کوم نو کافرانو خو په غوږونو کې ګوتې منډلې چاته یې د پیغمبر علیه السلام خبره منله او غوږونه کې به مالوچ ورکول وی جادو را باندې اثر ونه کړي نو خدای والا داسې یو فضا جوړه کړه یو فضا ورته داسې جوړه کړه چې په خپل هغې مطالبه کوي مونږ ته وایه او د مسخرې او د ټوکو په بنیاد یې مطالبه کوي نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه چې قصه یې وکړه نو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او شپیلي والې شروع کړل او خنداګانې شروع کړې وګورئ ورته په دې دومره لږ ساعت کې یو کس ورغی تپوسونه ترې کوو وی بیت المقدس جومات ته لاړې وی یو نو چې کومو کسان شام ته تلي او د بیت المقدس جومات یې کتلی و هغې ودرېږه مونږ درته تپوس کوو څو دروازې وي د جومات د ښار څو دروازې دي د ښار نقشه څنګه ده ښار کې غټې غټې آبادۍ بازارونه څنګه دي خو چې دا تپوس یې د نبي نو بس خلک چپ شو هلکه وی اوس پرې پته ولګي چې ته تللی و که نه تللی وایاست حضور پاک فرمایي چې دا تپوسونه یې مانه شروع کړل نو په ما باندې پریشاني راغله چې خدایه اوس یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او صرف 2 رکعته لمونځ پکې وکړي نو هغه ته دا پته لګي چې د جومات څو دروازې دي او د ښار څو دروازې دي چاته څه پته لګي د شپې لاړ په تیاره کې او په 2 رکعته لمونځ یې وکړی تاسو مونږ سره په دې جومات کې هره جمعه د جمعې مونځ کوئ نو که زه تاسو نه تپوس وکړم چې څو سفرې زمونږ په دې حال کې نو ډېرو ته پته نه لګي که نه لګي درته پته نه لګي که دا درته ووایم چې زمونږ په دې بره چت کې څو بیمان دي خدای شته څونه مونځونه هم پکې کړي دا پته هم راته نه لګي یو شي ته چې را چا توجه نه نو د هغې نه څوک نه خبر زه را پټکې درته پټکې وی هر سهار یې ور ماښام یې روانې که درنه تپوس وکړم چې ستا د دې پټکي څو وله دي کاکا زه د ولونو څه خبرې ما ته څه پته لګي دا چاته پته لګي ایسا چاته پته نه لګي اوس که دا تپوس وکړم چې کومه کوټه کې سملې زه وایه که نه د هغې کوټې څو لاړې دي د خپلې کوټې لاړې به هم درته نه معلوم انسان چې کوم شي له توجه ورکړي نو هغه ته معلوموي او چې توجه وله ورنکړي نو خو چاته نه معلومېږي ته پټې کرې شوتل دې پکې وکړه نو زه باړی درته معلومې دي او غنم دې وکړه دنه تپوس کوم څو باړی غنم دي یاره ما نه خو یېري چې څو باړی مې پکې جوړې کړي نو نبی علیه السلام لږ ساعت له لاړ هغه ته څه پته وه پریشانه شو جبریل علیه السلام راغی ولې پریشانه ګوره د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام ملاقات خو به په معمولي وختونو کې دا تپوسونه چې کیسه به کوم ورته ووایه او جواب در کوم بلکل موږ دله انتظام کوو څنګه انتظام کې وی به دا زمونږ کار دی وی بلکل وایه چې څه تپوس کوی درته ویم نبی علیه السلام فرمایي بیت المقدس الله راواغېشته او ما ته د مکې مکرمې دا ټول ښار سره د جوماته د مکې مکرمې په یو غر د پاسې راته کېښود قلنا نقشه ورته رامخکې شوه خلکو به په خوی اعتراض کو وی دا ممکنه ده چې ښار دې راوړي اوس خو قصه اسانه تا ته په کمپیوټر کې ټول ښار ښکاري که نه ښکاري په ټي وي کې راته ټول یا ټي وي څه کې دی موبایل ته دی ګوره په موبایل کې د ټوله نقشه ښکاري که نه ښکاري ټول ښار یې راوړو په دا غر د پاسې یې ورته کېښود دوی به تپوس کو
څو دروازې دي د جومات دروازې به ورته راوړې دي لکه تا ته چې په دې کمپیوټر کوم شی راښکاره کېږي چې دې به څه تپوس کو دومره دروازې دي د ښار څو دروازې دي نقشه ورته ښکاره وکنه لکه په دا کمپیوټر کې درته هر څه اوړي راوړي که نه هر څه ښکاره دي دومره دروازې دي بازارونه څوري هلته به ورته ښکاره شو دومره بازارونه دي کلی کم طرف ته دی دی خو جومات په کم طرف خو چې څه تپوس یې کوو مخامخ ورته هر څه ښکارېدل د هغې جواب به یې وله ورکوه حق حیران شو خدای دا څنګه مسله ده اخره کې پې د الزام ولګاو ولید ابن مغیره هغه وی داسې کار دی چې دا جادوګر دی زبردست جادوګر دی خبره یې وله په جادو باندې ختمه کړله حضور پاک ورته وی ودرېږې یو کس پکې دا تپوس وکړو وی ته چې بیت المقدس ته تلې د شام کې دی هغه نو زمونږ قافله چې شام ته تلې ده کوم ځای وه ای د ټوکو په بنیاد مسخره کول او ټوکې کولې نبي علیه السلام مبارک پورې او نبي علیه السلام ورته د هغې جواب هم ورکړ وی ستاسو قافله د شام را روانه ده او 3 ورځې پس به د چهارشنبې شپې نه مخکې دلته را رسېږي او وی زه درته د هغې یو نښه مخیمه وی یو خړ اوښ تې مخکې دی خړ اوښ د ټولې قافلې نه او په هغه خړ اوښ باندې 2 بوجۍ بار دي یو انډۍ یو طرف ته دی د بوجۍ او بل انډۍ بل طرف ته دی او دې قافلې والا نه تپوس وکړې چې زه تلم نو پلانکي ځای کې یو اوښ ورک شوی نو ورپسې ګرځېدل نو هغه اوښ یې را پیدا کړ دا تپوس ته وکړې چې پلانکي ځای کې درنه اوښ ورک شوی او که نور ورک شوی وی زمونږ دویمه قافله وی ستاسو دویمه قافله پلانکي ځای کې روانه وه او وی د هغې نه ته الویم وی زما براق د هغې خوا کې په منډه تیر شو نو یو اوښ د هغې ویرېد نو را پرېوت نو خپۍ ماته شوه د هغې قافلې او په هغه قافله کې زه ودرېدم نو د پلانکي سړي په اوښ باندې اوبه پرتې وې په کوزه کې نو هغه اوبه مې راواغېستې هغه مې وڅښلې زه تپوس ترې وسو کې چې قافلې م راشي چې دې قافلې راورسېدلې نو دوی د قافلو والا نه معلومات وکړل چې هلکه تاسو ته څه ناشنا څه مسله خو نه ده پېښه نو یو قافلې ورته وی او وی ناشنا مسله خو پېښه ده وی څه اوښ خو دا نه نور روک شوی وی پلانکي ځای کې دا نه اوښ روک شوی نو هم پیدا که بیا او همغه ایرو رنګې خړ اوښ تې مخکې را روان و 2 بوجۍ پې د پاسه بار وې او د هغه بلې قافلې نه تپوس وکړه وی تاسو ته څه نوې ناشنا خو نه وه پېښه وی نه نور خو څه نو خو یو اوښ ویرېده او را پرېوته او خپۍ ماته شوه چې د چوبه نبي علیه السلام څکلې وي د هغه نه یې تپوس وکړه وی هلکه ستا اوبه یاره وی نور نه یم خبر خو کوزه کې را سره اوبه وې په لوښي کې ځان سره مې په اوښ تړلې وې وی چې بیا مې جس شو چې مې وکتې اوبه پکې نه وې مې چې دا اوبه څه شوې وی ما وی چې توی شوې خو هم نه دی که کته اوچه ده او ما څکلي هم نه دي دا به هوا سره اوچې شوي نو بیا مې چې دونه اوبه خو په هوا هم نه اوچېږي نبي علیه السلام ورته وی دا خو د کلي خلک وو یو بل سره که کافر وو نو د بعضې کافرانو د نبي علیه السلام نه چې خپل تعلقات هم اوبه د نوی ما څکلي دي دا خبرونه یې ورته ووې سره د دې نه زما رونو هغې بیا هم په پیغمبر علیه السلام د ساحر او د جادوګر الزام ولګو وی دا د سحر او دا د جادو دی بره یې رونو څه وکړل تېره جمعه مې درته ویلي چې نبي علیه السلام له یو تحفه چې الله ورکړه د 5 منځونو تحفه یې وله ورکړه دویمه تحفه یې وله څه ورکړه دویمه یې وله د دې سورت بقرې د آخري 2 آیتونه ورکړل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا د عقیدې متعلقه تحفه ده او بیا وروسته لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت دا دعایه او د الله طرف نه عظیمه تحفه ده او په مسلمانانو د الله لوی انعام او لوی اکرام دی چې په تاسو باندې هغه مشقتونه به نه کوم مشقتونه چې په پخوانو امتونو باندې هغه سخت عبادتونه هم در باندې نشته کوم عبادتونه چې په پخوانو امتونو باندې وو د هغې به روژه د ورځې او د شپې یو شانتې وه او د شپې به بیبیانو ته نه نږدې کېدل په روژه کې ستاسو دپاره هغه اسانتیا ده پکې زکات د هغوی سختو زمونږ اسان دی او چې ګناه به وکړه او سهار به پاڅېدل په دروازه به ورته لیکلي چې نن دې دا ګناه کړې ده د دې مشقتونو تکلیفونو نه خلاص شي نو نبي علیه السلام مبارک ته دویمه دا تحفه میلاو شوه او دریمه تحفه چې وله ورکړه الله هغه دا ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء که کوم سړی کافر او مشرک مړ شو دی خو به ټول عمر په جهنم کې پروت وي د جهنم نه وتلی نشته خو چې کوم سړی مسلمان مړ دی
نو که نیک عمله دی نیک په نیغه به ځي او که بد عمله دی نو دی به هم د بد عملۍ د وجې نه د مسلمان به د ګناه کبیرې او بد عملۍ د وجې همیشه په دوزخ کې نی دوزخ نه به وباسم اسانتیا به ورسره کوم څه ګناه به ورته داسې بخم او څه به وله سفارشیان پیدا کوم عالمان به سفارش کوي قاریان حافظان به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي قاریان به سفارش کوي او نیکان به سفارش کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله سفارش کوي دا یو سانتیا درته پیدا شو دا تحفه نبی علیہ السلام ته ملو شوې او یو حدیث کې راځي الله دې تپوس وکړه وی وایه که نه وی کم صفت دې خوښ دی یو لقب دله در کوم خو چې کم لقب دې خوښ دی وی الله زما د عبدیت او د بندګۍ لقب خوښ دی عجزۍ والا سبحان الذي اسرا بعبده اسرا برسوله لفظ استعمال نشو ځکه چې پیغمبر علیه السلام د پاره خو د شرافت وی مرتبه د پیغمبرۍ او د رسالت ته د الله د طرف نه خو د رسالت د پاره موقوف علی او بنیاد چې دی هغه کامل بندګیت دی نو پیغمبر علیه السلام کې بندګي ډیره زیاته کامله وه د دې وجې نه رب العالمین ورته د رسالت او د نبوت لوی تاج ور په سر کړی وی ډېر څیزونه مې ولیدل بر دا اوس دوه قسمه معراج دی دلته کې یو یخزتن یو منامن د خوب او د ویښې بعضې څیزونه د ویښې په معراج کې لیدلی شوي دي او بعضې څیزونه د خوب په معراج کې لیدلی شوي دي د بعضو فرق په احادیثو کې شته او د بعضو ذکر په احادیثو کې نشته چې دا د ویښې هغه معراج کې دی او که د خوب په معراج کې دي خو به هر کې نبی علیه السلام فرمایي جنتونه مې ولیدل ډېر ښایسته ښکلې مزېدار جنتونه مې ولیدل او فرمایي وی داسې جنتونه مې ولیدل چې جنتونه کې کومې ولې بهېدلې ولې نو هغه ښایسته ښکلې ښکلې د هر جنتي په کور کې څلور ولې دا مې لیدلي دي یو د اعلا پیو یو د سوچو شرابو او یو د سپینو اعلا مزېدارو اوبو او یو د شاتو خو د جنت د شرابو متعلق لیکي چې په هغې کې به نه سرخوږي وي او نه به پکې نشی د جوسو په شکل کې لکه څنګه چې د عام جوس خلک سکي او دله پې خوند ورکوي دغسې د لذت دپاره به استعمالیږي وی خوره نبی علیہ السلام فرمایي وی د جنت خوره چې ده وی دا زعفران دي زعفران د جنت خوره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی عمره وی ستا محل مې په جنت کې ولیدل وی ستا د محل خوا کې یو خشته وله بهېدله او یو خشتخ جینۍ پې ناسته وه او هغې به په مخ اوبه اچولې او چې اوبه به ترې واپس د مخ نه بهېدلې لکه د ملغلرو به دوړېدلې نو یې ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی دا ډېر لوی عالیشان محل نو وی چې دا د عمر دی بخاري شریف کې دا حدیث راځي وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شومه چې سنت ته خو ډېر غیرتي عمر کې غیرت زیات و چې صاحب زما کور ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه شوې وی ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شم ستا محل ته نو حضرت عمر فاروق د خوشحالۍ نه وجړی ابیکه اغارو یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم چې ته ولې بې اجازته چې ته زما کور ته ننوتې وې زما دپاره لویه خوشحالي ده او یو روایت کې راځي بلال ته به خندل نبی علیه السلام وی بلال ستا د جنت محل مې لیدی دی او ستا ښځه مې لیدی ده ډېر ښکلی محل عظیم الشان او دقسې یو وله او یو جینۍ پې او په مخ اوبه اچولې ډېره خوبصورته وه نو ما تپوس وکړو وی د دې نه په خپله تپوس وکړه نو ما ترې تپوس وکړه ته څوک یې دا محل د چا دی وی دا ستا د یو امتي د بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړم دا څیزونه مې ولیدل ناشنا جنتونه حضرت ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي وی امت ته دې حکم وکړه امت ته دې حکم وکړه چې جنت کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغه خالی میدانونه دي ونې هم شته بنګلې هم شته بلډینګونه هم شته خو د حدیث معنا چې علما کوي ادا چې بعضې پکې خالی میدانونه هم شته د هر چا په جنت کې هغې کې به خدای وله بوټي کري خو بوټي به په څه کري وی تاسو د الله تسبیحات زیات وایې نو چې څوک یو ځل تسبیح ووایي نو هلته به وله بوټي نال شي
چې څوک 2 ځله تسبیح وایي نو هغه له به 2 بوټي نال کېږي او چې څوک 3 ځله تسبیح وایي 3 بوټي به نال کېږي او د جنت که ته وایې دا خو به زه په زرګو تسبیحات وایم نو د زرګو بوټي به دله خدای نال کوي هغه جنت داسې نه لکه د دنیا 2 کناله یا کناله یا 1 مرله او 2 مرلې ځمکه د ټولو نه لاندې جنتي په بخاري کې حدیث دی په مسلم شریف کې مشته ټولو نه لاندې جنتي بالکل چې د هغه نه لاندې مرتبې والا بل نه نبی علیہ السلام فرمایي چې بالکل د دوزخ نه راوباسي د دوزخ نه او دا اخیری مسلمان فاسق په دوزخ کې دی او راوی باسي او جنت ته ور مخامخ کی نو الله به ورته وایي ځکه نه وایي شابه غواړه څه غواړې دی به یا خدایا مال سره کې جنت خو ډک دی ابوتار سره ډک ښکاري وایي ډک نه دی غواړه شابه نو د دنیا لس چنده د دې ټولې دنیا لس چنده غټ جنت بوله خدای وایي دا دنیا چې لس چنده را یو ځای کې دونه بوله خدای ورکړي ولې هلته داسې ژوند خو نه دی لکه ستا چې دا دلته کم ژوند دی هلته به درته هغه مرکوټې شی ښکاري د هغې داسې مثال دی لکه یو میږي ته ستا دا 2 کناله کور ټوله دنیا ښکاري میږي وایي خدای نو دا خو د دې سر نه چې هغه سر ته رسېږم نو 100 کاله کې به رسېږم میږي ته ستا دا کور یو لویه دنیا ښکاري لیکن تا ته پټینې شی ښکاري دغه رنګې دلته چې موږ د جنت تصور کوو موږ د ځان د میږو په شکل ښکاري او جنت راته یو لوی حیثیت ښکاري او چې هلته ورسېږي نو حیثیت په دې بیا بدلي د سترګې په رپ کې به یو ځای ته رسېږي طاقت به دله خدای دومره درکړي نه در باندې خفګان راځي نه در باندې شپه راځي نه در باندې ستک راځي په جنت کې او نه دله خوب راځي نه درله بیماري راځي نه دله لوږه راځي نه دله تنده راځي نو بیا خوراک څښاک څه دپاره کوي چې اوږې کېږي تږې کېږي نه دا د خوند دپاره لذت ټیسټ دپاره لکه یو سړی موړي او د موړوالي د پاسه الوا خوري یا کیر خوري او یا فروټ خوري دې وږې خو نه دی یا یو سړی تږی نه دی یو ځای ته لاړ شي او څوک له جوس راوړي چې دا جوس کا د لذت او د خوند دپاره یې څکي دقه رنګې جنتي مثال دی نو خدای دې وله بوزه د نبی علیہ السلام یو صحابي تپوس وکړو وی د الله رسوله وی په جنت کې اسونه شته یو خو د دنیا د اس په شانتې نه وی د سور یاقوت اس به وي وزرې به وي او چې ته پې سور شي چې کم خوا رسېږي هلته به پې ورسېږي دا جزونو ته نه ګورې د دې جزونو خپلې وزرې وي که نه چې پکې کښېنې کم ځای ته رسېږي نو رسېږي د سور یاقوت او بل صحابي بل تپوس وکړو بل نو پیغمبر علیه السلام په آخر کې ټولو له جواب ورکوي وی خدای م وله بوزه خدای م وله بوزه صحابو ته وایي نو وی چې ته پکې څه غواړې نو امر الله خدای پاک درکړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي او څه په څه سوال کوې د خدای نه ابا خدای درکوي خو کم غیر مناسب څیزونه دي د هغې سوال به د انسان پړه کې نه تېرېږي د غیر مناسب یو طالب باندې تپوس وکړو نسوار به پکې میلاویږي او که به نه میلاویږي ځکه چې الله وایي چې ته څه غواړې زه به یې درله درکوم ما یې د نسوارو ډبلی هلته نشته او د نسوارو برغی شته دا هلته نشته دا شی به د انسان پړه کې د دې تصور نه راځي دا به غواړي د دې به نفرت د انسان د دنیا د دې ګنده څیزونو د بل ښځې ته کتل د بچو د راوړلو د دې تصور به د انسان پړه کې نه راځي د دې نه به نفرتي دا به نه غواړي دارنګې د چا زوی د چا پلار په دوزخ کې پروت دی او کافر دی د زړه کې به د هغه د بښنې سوال نه راځي زړه کې بیا نو دا تصور نه راځي چې زه بله دا سوال وکړم او دې دې وبخلي شي او جنت ته دې راشي دوی جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل الله دې مساتي غټ غټ دوزخونه یو درز مې واورېده تپوس مې وکړه چې دا غرض د څه دی جبریل علیه السلام مې دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ کله نو یو غټه تیږه دی د دوزخ د سر نه ورخوشې کړه نو اوس یې ویښته ورسېده اوس ورسېده الله دې معافي وکړي دا یوه غوټه دا د دوزخ د سر نه ویښه پورې دا څومره اربونه کاله مزل شو خدای خبر چې دوزخونه کله الله جوړ کړي دوزخونه او جنتونه د مخکې نه تیار پراته دي د مخکې نه دې نه دا معلومیږي مخکې نه تیار دي هلکه وایي دا دومره لوی جنتونه به کوم ځای
او دا دومره دوزخونه به کم ځای نو د خدای د دنیا تپوس مه کوه. اوس هم ستا ساینسدانان وایي داسې سیارات راښکاره شي، داسې سیارات چې تر ننه پورې د انسان ساینس هغې ته نه دی رسېدلی. داسې سیارات هم په دې عالم کې شته، په دې مخلوق کې د الله تعالی ډېر لوی قدرت دی، ډېر لوی قدرت. زموږ مثال خو د ماشو د میږو دی، دا خدای ساتل. ګوتې وروړې ته نه خبر، یو وزندار شی محفوظ پکې پرته ده. دقه رنګې الله تعالی پکې وایي داسې بعضې د قبر عذابونه مو ته خدای پاک. بل یو سړی دی، هغه سره یو غټ کاڼی دی، هغه اوچت کې او د دې سړي د کپرې لی راوبری. وایي دا سر یې چخڼی شي، چخڼی ریچې شي او دا کاڼی ټوپ کې هلته ودانګي. سړی بیا ورشي کاڼي پسې چې راوړي یې د ده سر بیا جوړ شوي نو بیا یې پرې ولي، نو بیا سر چې پړ شي نو کاڼی بیا ټوپ کي، دی بیا ورشي کاڼي پسې، یا کاڼی راوړي سر یې بیا جوړ شوي نو بیا یې ولي او دی ورته غټې غټې چغې وباسي. نبي علیه السلام دې تپوس وکړو، وایي دا څوک دی؟ وایي ته راځه مخکې به خبرې کوو. بل سړی مې ولید چې د هغه په دې وخت کې یو چاړه ورکړي، یو کونډه تاو چاړه او اوله په دې وخت کې ورکړي او د سټه پورې وله دا وخت کې وشلی، دی ورته چغې وباسي او بیا وله دا چاړه دی بل وخت کې ورکړي او دې سټه پورې وله وشلی، دی ورته چغې وباسي، وینې ته بیږي. نو چې دا وله وشلی نو دا جوړ شوي نو دا وله بیا شلی، نو چې دا وشلی نو دا ورته جوړ شوي دا وله بیا شلی او یا په قینچو ته شونډې پرې کوي. الله دې وساتي. دا څوک دی؟ وایي صبر وکړه مخکې ده. وایي مخکې لاړم د وینو دریاب دی د وینو او خوټ کېږي او د هغې په منځ کې یو سړی دی لامبو وایي غاړې ته راځي. نو چې دی غاړې ته راورسي نو په غاړه یو بل سړی دی، کاڼي ورسره پراته دي، نو کاڼي روچت کې او غوزار وکړي، دغه لامبوزن په دا خوله کې ولي، رسا په خوله ولګي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب منځ ته ورسوي. نو د هغه ځای نه بیا په لامبو راځي غاړې ته، نو چې ځای غاړې ته رانږدې شي نو دی بیا په دې خوله کې ولي، نو دومره یې زوري چې بیا د دریاب منځ ته ورسوي. ما وایي دا څوک دی؟ دا خوار خو په وینو کې په خوټ کېدلو وینو کې ژوند تېروي. وایي مخکې ځه. مخکې لاړم، یو غار مې ولید لکه تنور په شان، دننه پراخه دی او خولې تنګه ده او پکې بربند سړي او ښځې دي، هلکان جینکې دواړه بربند او پکې سوځي او چغې وباسي او وایي چې دا اور کله لمبه ووایي نو وایي دوی سر له راشي، وایي زه یم چې راپروزي ته وایي بیا لمبه ښکته شي نو دوی پکې ویښله لاړ شي. ما دا څوک دی؟ وایي ته راځه مخکې لاړ شو. وایي چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید چې را تانبې نوکانې یې تانبې او په دې مخ یې خارق لګېدلی او ځان ګرې دا وینې ته بیږي. بل سړی مې ولید، مې دا څوک دی؟ مخکې ده. بل مې ولید مرداره غوښه ورته پرته ده، چینجي پې لګیا دي په هغه غوښه او څخه بینتې ځي او دې وږې دی تک اق لګیا دی په هغه غوښه او خوري او فرشتې مو له ټس ورکوي. خدای دا څخه بین دا غوښه. بل سړی مې ولیده چې مخکې ورغلم چې هغه مې وکته نو خېټه داسې ده چې د لوږې نه مري او کاڼي رالي، دا کاڼي ریزي او په دا خوله کې ورکوي او په هغې چکونه لګوي او تېره ځي. مې چې ټوله شپه مو ګرځولم پوه مې کې دا څوک و؟ جبریل علیه السلام راتاله وایي هغه ړومبې چې دي ولي چې دا سر به وله په کاڼي میده کو، دا هغه انسان دی چې خدای وله د قرآن غوندې لوی نعمت ورکړی دی نو د ورځې م وله توجه نه ورکوي او د شپې م ودي تلاوت یې نه کوي. دی د قبر عذاب، دی د قبر عذاب چې مړ شي دا سزا شوه. لوی نعمت مې د قرآن په شکل کې درکړه، د ورځې دې په عمل ونه کړه او د شپې دې خوب وکړ او تلاوت یې ونه کړه. نو شو هغه دویم چې تولید چې وخت کې به یې وله شلو، دا دروغجن سړی دی چې په دنیا کې دروغ وایي. دروغ باید سړی دروغ به وایي. دروغ خطرناک جرم دی. الله قرآن شریف کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، وی دا دروغجن زما د رحمت نه لري. دروغ ولې؟ بعضې خلک د بل مسلمان د خوشحالولو دپاره او څوک د بل د بچکولو دپاره او څوک د ځان د مشورېدو دپاره او څوک د پردي مال د خوړلو دپاره بې ځایه دروغونه وایي. دا لوی جرم دی. دروغ چته مه وایه، پام کوئ. یو انسان خوشحالیږي او که خفه کېږي ولې دروغ وایي؟
په بعضې موقعو کې توریه جایزه ده. توریه دې ته وایي چې د یو خبرې دوه رخی تا ته مجبوري وي او ته یو رخ پرېږدې او بل رخ یې والې. یو سړی درنه تپوس وکړي مثلا یو دشمن چا پسې راغی او هغه دا تا نه تپوس وکړي چې هلکه پلانکې څه شو. اوس که ته ورته وایې چې دلته دی نو اولي یې وجنې یې، که ته ورته وایې چې نشته دلته نو بیا به دې ممکن ده چې دروغ ګناه کې راځي نو دې ځمکې ته ګوته ونیسه وایې دلته نشته. او به دا ګمان وکړي چې سړی په دې جومات کې نشته او تا دا خیال وکړه چې ځمکې ته یې ګوته ونیوه چې دې ځای کې نشته. دې ته توریه غوندې وایي. یو لفظ دوه معنی وي ته یو معنا والې او بل سړي ته دې بله معنا ور مخکې کې نو دا هم د ضرورت دپاره په بعضې موقعو کې جایز ده. او یا یو څو ځایونو کې دروغ نورو ځایونو کې هم جایز دي. یو هغه وخت کې چې جهاد ته ځې د جهاد په میدان کې دشمن ته دروغ ویلی شي چې ځان ته بچ کړي هغه راګیر دي. او دویمه موقع د دروغو د دوه مسلمانانو چې روغه کې نه خو یو بل پسې لګیا دي خبرې کوي نو که ته یې په دا میانځ کې دروغ ووایې چې جوړی راشي نو خیر دی. او دریم ښځې ته په بعضې موقعو کې دروغ ووایي. ښځه راته وایي ما له دا پلانکی جوړه راوړه او ستا وس نشته چې هغه جوړه ونه راوړې او بازار ته لاړې نو که دې راونړه او ورته دې وایي چې ښځې راو خو مې نړه نو خو ځان له غم دې وکتل نو خیر دی که څه داسې چلول دې ورسره وکړه چې د هغې د جنګ نه هم ځان خلاص کړي. دا هم په بعضې موقعو کې همیشه نه. نو دروغ د دروغجن دغه سزا ده. شونډې به ترې پرې کوي د قبر عذاب یې دا دی. دا د قبر عذاب دی. خیرت خو چې بیا حساب کتابو شي هغه وروستو خبرې دي. وی دریم چې تا کوم د هغه وینې په دریاب کې ولیده چې لامبو یې والا دا سودخور دی. سودخور الله یې د سود نه وساتي. نن ډېر لوی سودي کاروبار روان دی. قسم د دنیا په سودونو باندې نښتې ده او په مختلفو طریقو خلک د سودونو کاروبار کوي. سود ډېر لوی خطرناک جرم دی. سود د خدای سره جنگ دی، جنگ. او په سود مال زیاتیږي نه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله وی د سود پیسه کې برکت نه دا ختمیږي. او حلال بیا تجارت کوو دی کې به خدای فایده اچي. سود حرام شی دی. خپل مال په زور حرام دی. دا سود خور ده. ابل چې تولید چې هغه مخ باندې د تانبي نوکان راښکل وینې ته بهېدلې دا غیبت والا دی. غیبتي سړی دی. نن سبا څومره غیبتونه دي او اوس خو د الیکشن ورځې را روانې دي. ګټه به د لیډرانو وي او اخرت پې ته ځان نه خرابې. څوک به د یو غیبت کوي او څوک به د غیبت کوي. په لوی غم او په لوی قهر دا خلک اخته دي. څوک به د یو غیبت او څوک د بل غیبت. او یادو ساتئ ورونو د دې لیډرانو په سر یو بل سره جنګونه مه کوئ. دا یو بل سره پیسملو کې بیا خاندي هلته ګپې چپې لګوي. هلته ښه یو بل سره درونو په شان ژوند تېروي او د یو بل په غم خادو کې ناست پاست یو بل سره. او دا ټول غټ لیډران د یو بل رشته داران دي. ګورئ هلته یوي یو بل سره او تا جنګئ. د چا په جنډه جنګي، د چا په جلسه جنګي. څوک د یو لیډر ښه وایي، څوک تاسو له لیډر څه درکوي. دې څیزونو نه ځان ساتئ. زه پکې ضمني یو خبره وکړم اوس هم راته چا وویل وایي ستا په پټه چلېږي. پټه به څه شي وي په دې ټي وي کې. مونږ کله نشته ټي وي چې ته مې الیکشن ته ولاړ. یا خدایه مې دا چا ویلي مې زه الیکشن ته نه یم ولاړ. خدای دې خوشحاله کړي. زه شکریا ادا کوم ما پسې 2 ټکټه ولیکل. یو ټکټ نه 2 خلک په ټکټونو پسې په زرګاو په لکو روپۍ او لګوي او منډې سپارښونه کوي. ما پسې دا هغه ځای نه 2 ولیکل چې ته ودرېږه الیکشن ته. دا د هغوی یو مینه او ما سره محبت یې. خدای دې خوشحاله کړي. زه په دې شکریا ادا کوم. خو مې زه بیمار سړی یم. زه دا طاقت نشم لرلی، نشم کولی. ګران کار دلته مې درسولي نو خپل درس په کوم کې سمجھو ته به منډې وم. مخکې مې طاقت اوس مې هغه طاقت نشته. بیمار یم نشم کولی. نو ما خو ورته انکار وکړ. مې چې خپم نشي مشران دي علما دي چې خپم نشي خوشحاله م شي خو ځان مې امته خلاص کړ. خو بیا هم پته نه لګي دا ټي ویګانو والا پته نشته دی. نه مې داخله کړې ده او نه مې څه بل څه کړي دي. خو بیا هم راپسې دا دغه خدای پراپیګنډې شروع کړي میسیجونو کې مکسر کېږي. نو دا ډېر د اخباراتو کې هم راغلي. ګران کار دی، کار ګران دی. نور د خدای نه به دا سوال کوو، تاسو به هم کوئ او موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې په دې وطن کې خدای د قرآن او د سنت نظام راوړي. دا سوال به کوو.
او دا به هم د خدای نه سوال کوو چې خدای پاک نیکان او صالحان د دې وطن مشران جوړ کړي چې غله او ډاکوان ني او نیکان او صالحان دا سوال به د خدای نه کوو محنت به هم کوو خو به هر کیف ما وې زه نه جم کولی ما ته ګرانه نو اسې دې پورې مې وي چې بیا سیاسي دور راغی څوک په حجرو کې او په دوکانونو کې او په بیټکونو کې د یو غیبت کوي څوک د بل خدای ته وګوره ګټې د هغې خلکو دي تاسو څه کوئ غیبتونه کوئ او یو بل سره ورورولۍ خرابوئ او په محله کې یو بل سره دشمنۍ کوئ غیبت لوی جرم وی هغه بل سړی چې هغه مرداره غوښه یې خوړه چینجو واله وی دا هغه سړی دی چې حرام خوري حرام خور دی حرام خور دی د قبر سزا ده دا مرداره به خوري دا د حرام خور سزا شو بل سړی چې دی ولید چې هغه خېټه لوګي اوږې دی او کاڼي پکې ورچوي دا هم سودخور دی خو د سودخور مختلف قسمونه دي څوک په یو شکل کې سودونه کوي او څوک په بل شکل کې سودونه کوي دا نبی علیہ السلام ته خدای پاک د قبر عذابونه مخو جهنم یې ورته وښو دوزخونه او جنتونه مو ورته خدای پاک وښول دا د حضور پاک عظیمه معجزه ده ډېره لویه معجزه د دې نه غټه معجزه یو د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې لویه معجزه هغه د مارونو قرآن شریف دی دا لویه معجزه ده او دویمه لویه معجزه د معراج اوس ستاسو ذهن کې به یو بل سوال هم راځي چې دا پیغمبران دلته په بیت المقدس کې او بیا دا پیغمبران بره په اسمانونو کې چې دا ولې نو بعضې علما خو وایي خدای په دې قادر دی دا پیغمبران خدای ارض هم په دې خپل وجود ارض ته رسولی شي هېڅ اشکال پکې نشته په لږ ساعت کې خدای پاک رسولی شي او بعضې حضرات وایي نه دی روحونه جسد مثالي چې ورته وایي هلته ورته خدای پاک په دغه کې وښول په بیت المقدس کې ملاقات او بیا په اسمانونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود شریف فضایل بیانون وی په ما درود شریف وایه من صلی علی عند قبری سمعته وی چې څوک زما د قبر خوا کې په ما درود وی نو زه اورم ومن صلی علی نائیا او چې چا په ما د لرې ځای نه درود شریف وی ابلغته نو ما ته د فرشتو په ذریعه رسیږي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا الله فرشتی دی او په مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغونی عن امتی السلام او چې کوم ځای په ما زما امتي سلام وي نو ما ته یې رارسوي نو صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله زمونږ دا سلام به تا ته څنګه در رسېږي ته خو به خورې شوې وجود خو به دې ریزه ریزه شوي خورې شوې به نو نبي علیه السلام وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی خدای په ځمکه حرامه کړې ده چې د پیغمبر غوښه دې وخوري ځمکه به د پیغمبر غوښه نه خوري او فرمایي چې نبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدي وي او روزي ورته ملاویږي دا د خدای یو قدرت دی او پروردګار خپل قدرت ښکاره کوي هلته قبر کې وي خو ګورې یو خبره ذهن کې واچوه دا چې پیغمبر د یو ځای نه بل ځای ته رسول دی دا الله په خپله خوښ په خپل قدرت رسوي ګورې پیغمبر په خپله نشي تللی او نه په خپله ځي دا د الله خوښه ده یو ځای نه بل ځای ته ورسوي د بل ځای نه بل ځای ته ورسوي یا د خپل جسد سره او یا په روح سره الله په دې قادر دی دا کار الله کولی شي په خپله خوښه نه ګورې چې کوم ځای کې خوښي هلته ځان رسوي دا خبرې ټولې غلطې دي د هغې یو مثال به درکړم په بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي امام بخاري دا حدیث یو ځای نه بار بار راوړی دی ویده چې کله د حوض کوثر په غاړه کینم او اوس دغه ورکوم اوبه ورکوم د حوض کوثر نو یې بعضې کسان دي زه به یې پیژنم نو دی به ما له راځي حوض کوثر له نو فرشتې به راشي په دا میاشت کې به ورته ودرېږي ما نه به یې منې کړي زه به ورته یم چې اصحابي وفي روایت اصحابي ته خو زما ملګري دي دا خو مې ملګري دي را پرېږدی چې اوبه وله ورکړم
نا فرشتي به وی وی تا ته پته نه لګي وما یدریک تا ته نه خبر انهم بد دی خپل دین بدل کړی دی لن یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم وی چې ته کله را جدا شوې نو دی خپل دین بدل کړی دی مرتد شوی دی دا یو څو کسانو چې هغوی د یو څو ورځو مسلمانانو اسلام یې راوړی خو چې نبی علیه السلام وفات شو نو هغوی واپس مرتد شو کچا د یو څو ورځو مسلمانانو د یو څو ورځو کچا واپس مرتد شو نو دا هغه خلک دي چې ستا د وفات نه پس واپس تللی دي مرتد شوي دي د نبي علیه السلام په وفات بعضې کسان دا کچه کچه مسلمانان د 2-3 ورځو دا واپس مرتد شو وایي ښه دا څنګه پیغمبر دی چې دی مري مونږ خو یې دی به نه مري لاړ مرتد شو نو نبي علیه السلام فرمایي چې زه به داسې ووایم کما قال العبد فاقول کما قال العبد الصالح عیسی علیه السلام چې څنګه وایي زه به داسې ووایم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم چې ترڅو زه په دنیا کې دې سره موجودم نو زه خو ته خبروم نو دا خو ما د خپلې پوهې خبره وکړه زما وخت کې دا مسلمانان او چې تا زه بیا قبض کړم وفات ته کړم نو بیا ته خدای ته خبر یې زه ته نه یم خبر نو که د پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار دنیا ته راتلی شي په خپل اختیار نو بیا د خپلو ملګرو نه ولې نو خبر نیم خبر دا د خدای خوښه ده چې کم خواته رسی او کم خواته نه رسی روح یوازې روح هم ولا رسول شي او روح او بدن دواړه مرته رسول شي خلا یو څو پیغمبرانو سره ملاقات ولې شو حضرت آدم علیه السلام سره پیغمبران خو ډېر دي د اوو سره ولې ملاقات شو نو وجه اوږده ده خو مختصرا یې درته وایم آدم علیه السلام سره ځکه لومبې ملاقات شو چې دا ستا نیکه دی ښه او چې څنګه د هجرت کړی دی د جنت نه دنیا ته دارنګې به تم هجرت کوې د مکې نه مدینې ته او چې څنګه دی په مخ د ځمکه خلیفه او د الله او د الله حکمونه رسولی دي دا ډیوټي ستا په سر ده او بیا په دویم اسمان کې حضرت عیسی او یحیی علیه السلام سره ملاقات شو دی وله ولې غوره کړل عیسی علیه السلام دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې څنګه عیسی علیه السلام په مخ د ځمکه ګرځېدلی دی او د خدای د دین د دعوت په سلسله کې دارنګې به تم چکرې لګې او ګرځې به او چې څنګه د عیسی علیه السلام دشمني شوې ده نو ستا به هم دشمني کېږي دشمنان به دې جوړېږي او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د ترور زوی د هغه ملاقات لکه یحیی علیه السلام تر دین په لار کې تکلیفونه ورسېدل او شهید شو دغه رنګې تا ته هم تکلیفونه رسېږي دې نه پس به نورم لکه احد کې د علیه السلام غاښ مبارک مات شو او د وجود نه وینې وبهېدلې خو دشمن به دې هلاکېږي څنګه د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام دشمنان هلاک شو او څنګه چې عیسی علیه السلام له مې معجزات ورکړي او انجیل مې ورکړی تا له به معجزات در کوم او کتاب به در کوم هارون علیه السلام سره او د موسی علیه السلام سره ملاقات شو او په څلورم اسمان کې دا په درېیم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره شو دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام مخالف و آخره کې خدای پاک برې یوسف علیه السلام له ورکړنې تابع شو دارنګې به ستا قوم ستا مخالف ګرځي بیا به د آخره کې تابع کېږي او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څنګه چې موسی علیه السلام قوم دشمني ورسره وکړه او خدای ته موسی علیه السلام بچ کړه قوم یې غرق کړه دارنګې ستا خلک به هم دشمني کوي او چې څوک د مخالفت کوي غرق کېږي به او د هارون علیه السلام چې څنګه موسی علیه السلام کوهي طور ته راغ او هارون علیه السلام قوم د هغه ونه منه او د سخي عبادت یې وکړ او بیا موسی علیه السلام راغی چې چا د سخي عبادت کړو هغوی له سزا ورکړه دقه رنګې ستا د دشمنان ابو جهل او دې خلکو له به خدای سزا ورکوي او بیا آخره کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو دې کې دې ته اشارت دی چې ته په دین کې او په شرایع او په اصول کې به د ابراهیم علیه السلام تابع وې او هغه بیت المعمور ته ډډه والې وه نو اشارت دې ته دی چې څنګه هغه بیت الله د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ شوی دی که نه نو ستا د بیت الله غلبه به هم راځي او چې څنګه د بیت المعمور طوافونه کېږي او عبادت کېږي دغه رنګې به ستا د بیت الله په ډېر لوی تعداد کې به خدای پاک دا خلک مؤمنان جوړوي او د عبادت به کېږي دا څیزونه نبي علیه السلام ته خدای پاک وښود زما وروڼو یو خدا د حضور پاک ډېره لوی عظیمه معجزه وه ډېره لویه معجزه نمبر 1 او دویم د خدای لوی حکمت پکې ده چې الله سره ملاقات هم وشو او بل دا چې څوک چاته تقریر کوي او شی لیدلی نه لکه حج چا نه کړی او د حج بیان کوي
او چې چا حج کړی د حج بیان کوي دواړو کې فرق شته که نشته نو چې جنتونه او دوزخونه وویني او اسمانونه او فرشتې وویني او پیغمبران وویني او بیا بیان کوي نو دا به بیا ډېر تاثیر وکړي په خلکو کې لیدلی شوی لیس الخبر کالمعاینه په سترګو لیدل جدا شی دی او چې لیدلی نی خبر ورکوي هغه جدا شی دی او بل د حضور پاک چې مکې خلکو کوم تکلیفونه ورکړل او کم سختۍ پې تېرې شوې نو دا د هغې په مقابله کې وله خدای پاک یو لوی نعم البدل ورکړي یو انعام وله خدای پاک ورکړي دا عظیمه معجزه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه د نورو خلکو نشته حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی خو څلورم اسمان کې دی او زموږ عقیده ده چې جمدې ناست دی او د قیامت نه مخکې به یې خدای پاک راکوزوي او د نبی علیه السلام د شریعت مطابق به دی خپلې فیصلې کوي او خپل عمل به کوي او بیا به وفات کیږي او د پیغمبر علیه السلام په کومه کوټه کې چې دفن دی نو په هغې کې د یو قبر دی خالي دی هغې کې به دفن کیږي دا عظیمه معجزه شوه او د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته خدای معلوم کړ زمونږ د الله د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې عمل نصیب وګرځولی کړو او خدای د پیغمبر علیه السلام تابع جوړ کړو په دې خبره پوه نه شو په کتابي خبره نه ده دې څه مصیبتونو کې وګیرې ما الله تعالی دې ولا د مصیبتونو نه خلاصې نصیب وګرځولی کړو یو ملګری د کینسر بیماری ده الله دې ولا شفا ورکړي تاسو عجیبه تپوسونه کوي د بریکرو د موږ سره څه تعلق دی په لاره باندې خلکو بریکرې جوړې کړي دي بریکرو د شریعت سره او د دین سره څه تعلق دی چې ما نه د دین د مسلو تپوس کوي بریکرې جوړول جایز دی او که ناجایز دوستو خبر میرے بھائی سعودی عرب کې زړه اپریشن کړی دی دا خدای پاک دې ولا شفا ورکړي دا بل یو ملګری دی زموږ ډېر قریبي دوست دی ورور هم د بېروزګاره دی هغه هم دعا غوښتې ده الله دې ولا د حلال روزګار ورکړي دعا وکړئ خدای مریضانو هم شفا ورکړي الله چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې څوک بېروزګاره دي د حلال فراخ رزق روزګار ورته ورنصیب کړي موږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي د هغې د سنتو تابعداري هم نصیبه کړي د ګناهونو او د هغې د اسبابو نه وساتې توبې هم قبوله کړي ګناهونه معاف کړي د دنیا او د آخر د غمونو او پریشانونو په حفاظت کې وساتئ د ټینشنونو او د پریشانۍ په خوشحالو بدلې کې د مخلوق د شر نه مو ساتئ رب العالمین په زړه کې د دین نورانیت پیدا کړي کوم دوستان چې لرې لرې ځای نه راغلي دي او د مجلس ته د جومات ته خدای په یو قدم وله په دنیا او په آخر کې اجرونه او برکتونه ورکړي څوک چې پریشانو کې مبتلا دي هغه وله په خوشحالو عاجلا بدلې کړي څوک چې حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي خدای زموږ د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او د دنیا او د آخر د شر او د فساد نه وساتئ آخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد